اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ وجعلوا للہ دغدے وجعلوا للہ دے مشرکانو گرزوری دی اللہ تعالی لپارا مما زرعا دا غشین چی اللہ پیدا کری دی من الحرس یعنی فصل، حرس مانا فصل، والعنغام امواشی نصیبا دے گرزوری دی اللہ لپارا نصیبا یویسا. مشرکین مکہ بدا سے کول چلی بکل ڈونیشن کو یا کل بے صدقات پر کول نو صحیح سوے دا اللہ پا نامور کولا صحیح سوے دا خپل بوتانو پا نامور کولا. فقالو ندوی وی هذا للہ دا اللہ لپارا بزامہم. دا صرف دا فاسد خیال دے، دا صرف دا فاسد خیال دے. دا یو مسئلہ لکا چی دا مشرک عمل اگر کدے پکی نیت خالص دا اللہ لپارا کی دا نیت ام باطل دے عمل ام باطل دے. تو دوی چونکہ عقیدہ دا شرک دا نو دے چکہ صدقہ دا اللہ پر نام ہوگی نو اللہ تعالیٰ کا فاصل اکڑا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سویری انہوں لڑی. نو مشرک عمل چونکہ عقیدہ ہی نشتا نو کدے پہ یو عمل کے خالص دا اللہ نیتوں کی نو دا نیت ام باطل دے عمل ام باطل دے. دی وجہ اللہ تعالیٰ دیتا زعم ہوئے. زعم مانا فاسد خیال، زعم مانا فاسد خیال. فقالو دوی وی هذا للہ داد اللہ لپارے بزامیم دار دوی فاسد خیال بانے وهذا ادا پلیسا لشرکائنا دا شرکانو زمون دا پارا دا فما کان لشرکائم ہر چی آغا دا چی دا شرکاو دا دوی دا پارا دا فلا یسلو الاللہ اغندر سیگی اللہ تعالیٰ تا. سکا خودر مشرکانو دا شرک پاسا داغی خدای سر تعلق نشتا. اس کا جیسا دا مثلا دا جہاد پر وقت کی دا افغانستان دا ماجر سر اسلامیان حکومت کری بیت خیر نا اس نا او اگر جہاد پر نیت توڑا کو ایو بل روس سر دشمنی رسول سر در رسول خبیان خالص بیان چی نیت گر سنسی خبیان اکدام عقیدہ نشتا. اکدام نسو وما کان للہ آغچ دوئی کئی دا اللہ لپارا فویسلو الى شرکائی مقام رسے گے شرکاو دا دوئی تانو دالتا یو مسئلہ ہوئی کا چی مشرک چی کل مشرک بھی دا خدای بینک دا سر اکاؤنٹ نہیں لگلے کانٹریکٹ پتہ ہوئی کا اکاؤنٹ نہیں لگلے چی اکاؤنٹ نہیں لگلے نو چی کم چک دا اللہ دا اکاؤنٹ پنامزی غنہ لینوائی دے کم چک چی دا اللہ دے اکاؤنٹ پر نامدی اگر ترے اگر نل انوائڈ دے نل انوائڈ ان سینس چی دا اللہ پا کاتا کے نہیں جمع کی بلکہ اگر دا شرک اکاؤنٹ تروان دے. سا ما یحکمون دیر ناکار دیا چی دوی کم فیصل کئی وکذالک دارنگی زین لکثیر من المشرکین خیست کڑی دے دیر مشرکانو تا قتل اولادیم قتل دا اولاد دوی شرکاؤں شرکانو دوی. نو شرکانو دوی مانا دا دی رئیسان پا کفر کے چی دا غوی شرکیہ عقیدہ دا او دا شرک پا اساس بانے پلی لنے جوان دا خخولے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا ورطن دا شرکانو دا عمل خیست کڑی دے لیردو من جام کار دارے چی حلاکی دوی راولی یلبسو علیم دینهم او خلط ملت کی دوی بان دین دوی ولو شاء اللہ کچر غخت اللہ تعالی ما فعلوه نو دوی بنو کرداکار فضرهم پریک دو دوی وما یفترون او افتراد دوی دردی فیبریکیشن دے. پیغمبر علیہ السلام تعالی ورطی دی سر پدی کی آرگومنٹس مکوا مور سر ریزننگ کوا دی پریک دو. وقالو دا مشرکان وی ہادی انغام دا مواشدی و خرص افصل دے حجر ممنوع. ممنوع مانا حرام دی بس مواشیو بانے نم کی خودو چی دا حرام دی پدی بانے سوردی حرام دا زکر دا پلانی خدای پنام دا دا فصل دا دی خوراک حرام دے زکر دا پلانی خدای پنام بانے منگا نظر کردے.
لا یطعمها نبخری دیلا الا من مگر آسو نشاو چی مونگے گوارو بزامیم. اللہ تعالی وی دا حرمت کم تصور چی دی خپل کردے نام دا دی فاسد خیال لے بزامیم دا دی پخپل گمان. وانعام الادام واشدی حرمت ظهورها چی حرام کردول شوی دے سورلی داغے زکا دا وش دا مونگ دا خدای پا نامه پلچ کردے دی بالی سورلی حرام دا دا کم خدای دیو مت پا نامه. وانعام الادام واشدی لا یذکرون اسم اللہ علیہا چی نیادے دینم دا اللہ تعالی غیبانے افتراء غلی ادا فیبریکیشن کے پا اللہ تعالی نو دی چبا ذبح کولا نو قصدن بے دا خدای نم پہ ناغستو وی بے دا خدای دین تقاضا لمن کے زمان نم پہ ماخلی زکر یو طرف تا حیوان ملکے بل طرف پہ دا خدای نم اخلی بل طرف ته د خدای نوم اخلي د خدای ذات خود مرسي او د رحم دی او ته په حیوان باندې رحم نه کې لہذا بغیر د خدای نوم نه حلال وا جبکې د اسلام فلسفه هغه ټوټلی ادروایز دا چې تا حیوان په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. تا حیوان ځکه انسان هم حیوان دی او حیوانم حیوان دی نو په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. بیا ته لګیای د وښ غوښه خوري بیا ته لګیای د واو غوښه خوري بیا ته لګیای د لیم او د ګوډ غوښه خوري اوس هغه د تا په شان حیوان دی ولې دا غوښه خوري ادا په سمونیا تعالی لپاره حلال شوی ده ځکه ته ذبح کې په نام د الله باندې. د دې وجه علما فرمایي چې کچاره ذبح په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم وي نو دا ذبح مکروه شي. دا څه دا ځکه دا مقام د رحم نه دی دا مقام د رحم خدای چې الله راوي ما نو ته د دې وجه هغه مونږ بسم الله په نام د الله الله اکبر الله ډېر لوی دی سپیریئر اتارټی دا نو چې هغه سپیریئر اتارټی وای دا شی مال علاوه امیم راوه نو دغه دین دی او چې هغه سپیریئر اتارټی جهت را کې دا شی حلال کا نو بیا دغه دین دی. خبره دین کړه وقالوا ادوي وما في بطون هذه الانعام ما في حمل فی بطون هذه الانعام چې د پخېټو د دې مواشیو کې خالصۃ للذکورنا دا خالص د نارینو د پاره نو بعض اوقات بده شی ټارګټ کړ چې د دې وشي د بلار باندې د پرېګننټ د دې پخېټه کې کم بچي چې ده دا خالص د نارینو د پاره ده د زنانو په کې شی نشته خپل د خوخه دینه ومحرم على ازواجها حرام ګرځول شوی دی علی ازواجنا په بیان زمون باندې و ان یکل میتتن اکثر دا بچي بمړو مړ پیدا شپم فی شرکا بیا بدوی پاغه کې شریکانو نو کمړ به پیدا شو وی خزا او سړی دواړه پکې شریک دي کې ژوندې به پیدا شو نورور به دا زما دی ځکه د خدای په دې کې استحقاق نشته مخکې موږ نه فکر کړو سیجزیم وصفهم زرد چور کئی با اللہ تعالی دوی تا وصفهم بدل دا قول او دا عمل دوی وصف مانا قول او عمل دوالا دو وصف لغوی مانا دا صفت دلتا مانا دا قول او عمل انہو حکیم العلیم دا اللہ تعالی حکمت والا او علم والا دے قد خسر الذین تاکی سر تاوانی شوی دیا کسان قتلو اولادو چی غی قتل کرد اولاد فلسفان پا بے وقفی بانے بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر دا جوازنا اس دے چی کمو قبیلو یا کمو خاندانونو پلنون جوندے خحولی اللہ تعالی وی دل پارس جوازو دا خلق دے ډیر لوی زیان کړی دی دے ډیر لوی تاوان ډیر لوی خساره کړی دی وحرموا ما رزقهم الله اتاوان شوی دی خلق چې حرام کړی دی هغه شیونه چې روز کړی دوی ته الله تعالی افتراء علی الله فیبریکیشن کړی الله تعالی باندې قد ضلوا تاکي سره دوی گمراه شوی دی او ما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت یافتگان وهو الذي الله تعالی غزاد انشا جنات چې پیدا کړی دی باغونه معروشات نو معروش دی ته وای چې پخپل خپبانه نشي ودرې بلکې بل شی باندې فروټ لکه انګور دې پخپل نه ودرېږي دا بسور کې تاسو ورسوي ټیک موږ ټیک ورته ورته څه شی ورته ودرې یا به په یو دیواله باندې ورچې ها موجي نو دې معروشات چتشوي معروشات معنا چتشوي وغیر معروشات اباغنا چې نه دې چت کړې شوی اګه معنا یې ده چې وهو الذی الله تعالی غزا دې انشاء چې پیدا کړې دې جنات الباغنا معروشات چې هغه سور جوړ کړي لکه یو مکمل چت پشان معنا دا چې دې ټیک گارډن دی څنګه دی
تک گارڈن دے وغیر ماروشات الاباغنا چندی چتکرے شوی یعنی دا اغی ونی دا یو بلنا فاصلہ بند دی اس بازی میوی داسی چکر دا اغی ونی یو بل سر نزدین دیو کنی بیا میوانا کئی بیا سنہ کئی میوانا کئی دا اغی پا میس کے او فاصلہ ساتے او بازی داسی دی چی اغا سمرہ تکوی نا دمرہ زیادہ نہیں وکئی والنخلا پیدا کری دی خرما والزرغا فصل مختلفا اکلو چی مختلف دی میوی داغ تاسو میوی والزیتون ازیتون والرمان او انار متشابه چی یو شان دی ورق دی متشابه چی پا یو شکل دی انو تاسو دا زیتون ورق تاو گو رے او دا انار ورق اس فرق بدیشتا نا برگ نا پانا اچھا ورق وی ورکتنا متشابه چی یو شان دی پانے دوی وغیر متشابه خند یو شان تی میوه دی میوه ٹوٹلی دی یو بلد ڈیفرنٹ تر زیتون میوه تو گورا و دا انار میوه طبیعتم دی یو بلد مختلف دی اللہ تعالیٰ فرمائی پانے ٹوٹلی یو بل سر سے مدر دی کلو من ثمری خریتاسو د میوه دینا اذا اسمرا چکل دا میوه ورکی و آتو حق اول کئی تاسو عشر دے یا زکاة دے یوم حساد د لوکولو یا د کٹکولو پورز بانے حساد مانا لوکول او کٹکول یوم ندال تا مسئلہ اولی کا شریعت اسلامی کی زکاة بل اموال کم کم دی نمبر اول گولڈ نمبر دویم سلور سپینزر نمبر دریم کیش ان اینی شیپ کیش نقود پینی شیپ مانا چتا سر بلونا دیو کتا سر اکاؤنٹ ہے نمبر 4 مرچنڈائز یا انوینٹریز تجارت کے چکم شے انوینٹریز کری نمبر 5 د زمینداری فصل او نمبر 6 مختلف قسم مواشی صحیح شو نہ پدا مواشیوں کے وشان دی غواجان دی گاومیش دی لیمز دے او گوٹ دے دا پکور کی ساتل شوی زناور دی ام دا زکات بل دین علاوه نور چوی کا تجارت ته پرنی به زکات بل نه کاغستا انوینٹریز نہیں یعنی خرونا کب بالفرض شیرشاہ ساتلی 2000 خرونا خدا د تجارت په غرض نه دی نو دی باندې زکات نشته تاسو وطن کې خرونا دی کنه وای همیشان وای همیشان ولته ما یو کور په غره کې هغه سره لاندې او بل کور له اخرت اتلې کله کله شپې لال تلرشم بیا اخر چې ساره आवाज کوي ماره دې خوند راځي پیسې په کور کې ځسته ولای ومن دا کار دا کنه دا انتظار وکړه ډونټ بی ان هری اوس دیم لیکا څنګه مثلا د فصل دانا څه ده د فصل دانا د فصل والا کې لیکا چې دا فصل کله مقصودی وي نو پدې کې زکات ده سوي مقصودی پرپزلی کړل شوی پرپزلی نو کوم خضرو شیونه چې راوخیږي خضرو پیژنې په خپل راوخیږي صحیح نو کومه مې و ور کوي هغه کې بیا زکات نشته زکات پرپزلی کړل نه لکه دا غیاونه مو یانو موږ ورته قبل وایو درب ورته وایو څوک ورته کانای وایي سم مختلف شی نه وی کنه تاسو حالانکه ډېر ښه استعمال راځي خلک ډېر ښه استعمال کوي ولی بلا ډېر پیسې کوي خو چې خودرو دي نو پاغه باندې زکات نشته نو چې مقصودی وي بیا مسله ورته ولیکه چې که خودرو نه خو مقصد نه په فصل کې راغی باندې زکات نشته لکه غنم دیو کړ نو غنم چې سړی کوي نو سه مقصد چې دانې دی شي که بوس د بوس پیژنه چې غویانه پرې چې کله ترېش شي ای تاسو ای پرول پرول نو پرول خو چونکه مقصد نه دی لہذا پرولو کې زکات نشته او مفتو کې ټول د شیرشاه زکات بچی کړي پدانو کې ځکه مقصد سره یا دا دغه وکړل کارن جواره
جواره ده یو جواره ده بل داغه اونه ده صحیح دا اونه هم د غویانو د سارو په کار باندې قیمت کوي ډېر خو چې مقصد نه دی لہذا په د جواره کې بدانو کې په دې کې خو زکات ده خدایغه موږ ورته توکه وایو توکه نه تانټه خو جدا شي تانټه غل یا مردار تانټه وایي ها نه راځي دی وایي دا دور شي چې انو هغه واخو ته سوای هغه له ونه شي دا مونږه ټانټه هغه ته وایو مونږ هغه ته ټانټه وایو دې توکه وایو صحیح نه په توکه کې عشر او زکات شته نه په دا ټانټه کې شته ځکه دا مقصد نه دی بیا دا فصل دوه قسمه دی یو هغه چې د کال اکثر حصہ په باراني اوبو باندې گزاره کوي سبانه کوي باراني اوبو باندې گزاره کوي او دویمه هغه چې دا غېدو بخور د پاره یا نهر استعماليږي څه شي نهر یا باوړی یا کاریز یعنی مهنت والا کار دی څه دی او بخور په مهنت کیږي او بخور مهنت معنا ده پیسې په لګي اوس باوړی نه وبخي راځي خو نه راوځي یا بوله غوي خپل چې هغه باندې بوکر او باسي یا په د ډیزلو ماشين لګي یا په د الکتریک ماشين لګي سبا کینو او دا مهنت والا شي نو هر چې دغه چې باراني اوبو باندې زیات تر داغه دار مدار دی نو پاغه کې لسمه حصہ واجب ده سمه حصہ لسمه حصہ او هر چې دا بل چې مهنت واړي نو پدې کې شلمه حصہ واجب ده پیغمبر علیہ السلام فرمای ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيها نصف العشر او كما قال عليه الصلاه والسلام کم فصل چې اسمان وبکړه دي کم فصل چې اسمان وبمن یعنی باران وبکړه دي ها باران وبن کی ارته چې باران وبمن کیږي نو پاغه کې لسمه حصہ لکه باندې مهنت نشتا هر چې هغه چې وبخوره مهنت غواړي نو پاغه کې بیا شلمه حصہ ده نصف عشر وي ورته دویمه مسله چې څومره اندازې فصل شنو دي کې عشر دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې هر څومره چوي یعنی که 15 لپاره دې ته لپاره وای دې تاسو وای لپاره وای نو که 15 لپاره غنم دی مو شو اې کې به ورکې نو اې کې به ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما کلمه عامه ویل ده ما کلمه عامه ویل ده چې عامه ویل نه اپلای کیږي هر څوره شي که 15 لپاره شوی ده که 15 خرواره شوی ده که 15 مانه شوی ده که 1500 مانه شوی ده که 15 لک مانه شوی ده دغه به زکات اپلای ته در امام سے مطلب ده حدیث ته وجه صحیح او هر چې درې امامان دي امام مالک امام شافعی او امام احمد رحمهم الله د عربو یو پیمانه ده وسق وی ورته صحیح ورته وسق نو وسق باندې په اندازه باندې یو 3 کیلوګرام وي سوره وي یو 3 کیلوګرام وي نو ته حدیث راغلی چې لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه د 5 اوسقونه چې کم شی وي د 5 اوسقونه چې کم شی نو پیغمبر علیه السلام وایي چې صدقه نشته نو هغه وایي چې دا اپلای کیږي ستا زراعت ته ستا امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي غیب لکی تجارت تا زراعت ته نه داوړي کا یعنی د 5 وسقونه کم شي چې د ملک د باونډري نه راوړي نه پاغي باندې ټیکس نشته حکومت ته حق نشته هغه باندې ټاکس لګي قاضي صاحب تاسو ورول چې هغه ځکه چې دغه په مهنت وکړي هغه شلمه یو ته عشر وي یو ته نصف عشر وي ته لفظ یاد ساته ما وایي چې کوم په بارانو بکیه کې عشر دی عشر معنا لسمه ده چې کوم په مهنتو بکیه کې نصف عشر دی نصف عشر معنا لسمه نیمه کا بیا دته وایي چې غنم یا فصل قلب تاسو وخت باید لسمه ورته عشر باید ورته نه بس بعد د فارموله یاد ساته چې کوم شی په بارانو بکیږي پای کې لسمه ده چې کوم په مهنتو بکیږي پای کې شلمه ده یو ته عشر وي بل ته نصف عشر وي دا دی ولیک نو کاري مهنت نه غواړي
باران نه دی خو یو داسې اوبۍ چې اسره روانې دغې باندې څه محنت نه کوي نو بیا په کال کې نصف عشر ورکوي شلم ایسا نه ورکوي نه بوړای باندې نه ورکوي تاسو بوړای وای نو تاسو حنفیانی نصف عشر اخلي بلا مسله چې په دا پولو باندې کومه ونه ولاړی پوله پیژنې حدود د پټي حدود وي یعنی د پټي مینز نه وي سوي د پټي په چا پنچل باندې بورډر باندې په دې باندې کومه ونه ولاړی چونکه مقصودی نه دي هغه چونکه باونډري حفاظت ته لہذا کې عشر نشته توت نه کا میوه والا دیم کړل توت نه کاډه میوه والا دیم کړل خو چونکه د پټي میز کې نه په باونډري باندې ولاړ دی هغه مقصد بنیادی طور دی چې دا باونډري محفوظ وي بنیادی طور مقصد څه چې باونډري محفوظ چې حدود محفوظ وي نه کې بیا عشر نشته هر چې په کور کې یو بوټي دی دو بوټي دي یا درې بوټي دي پای کې عشر نشته 50% تاسو کور کې شی ډېر دی ها پاره کې صرف نفلی صدقه ده نفلی صدقه معنا چې کله ورکو خپل دوستانو ته او اسیم فروټ دا چې ټول خلک به سخوري سوال شیرشانه د شیرشاه دا لسم کال دی دوی زمون په اکو کې دومره خوږی مالټي دا سه اورې ما چرته نه لیدلې ما ورته تاسو دا سه اورې چرته نه مونږ هم دغه اورې جوړ لیدلې چې دا څنګه اورې دته په داکور کې پاغي کې عشر نه کې پاغي کې 15 مې سره کله حمید جان کوم مګه جره هغه د مور سره شریک ده صحیح ده کنه خالد صاحب از ما سره کاوه ما جام شانم پر کړی داسې ساتي دي دا انا لکه کندهار ازما انا ډیر زیات خوښي بس یو څه ورڅاو کړل دا وې ډوډۍ وکوم ما یان کوم دا کمال ده او تغیر ولا ولما تیر ان شاء الله ولما او کنه ته په دې پسیرو ځه نه خدای دې مو کې ستاري بلا شو کنه هم کې دي صحیح ده کنه بلا مسله چې هر چې مصارف د فصل دي دا بر زکات د پرپس د پاره د فصل نه نفقېږي نه چې او دې باندې خو زما دوره پیسې لګېدلې د سره به کټ کم بیا دغه نه پس به حساب وکم چې اوس له سم صورت کیږي دا ولیک نو مصارف د فصل دا بدن لومبه نو باسي یعنی مثلا اول به زکات خو بس بدل نور ارث به استاد لم سم ستاري وآتو حقو یوم حصاد اول کئی تاسو حق دے یوم حصاد داغے دا کٹ کولو پور ازمان لے نو مانا دا چی دیولے کوئے ما دیلے کوئے ما ولا تصرفو الشرک مکوئے زیادے مکوئے شرک دا ٹول نلوی زیادے دے ذکر دنیا کے ٹول نلوی ظلم سرے شرک ادھے اسراف مانا سرے زیادے کوئے ولا تصرفوا زیاته مکوي یعنی شرک مکوي نو شرک دو قسمه دغال ته ورته لیکي یو شرک اعتقادي یو شرک عملی یو شرک اعتقادي نو شرک اعتقادي خو دې ته وایي چې الله تعالی سره شریک جوړه د عقیده په اساس او شرک عملی دې ته وایي چې الله حکم نه مانی دا عملی شرک دی یعنی مثلا د منځ وخت دی نو خدای سوې چې څوک منځ کا واستاغه منځ نه کې نو معنا دا چې هغه منځ وخت ته سکے اسی وخت ځای کې نو بل شی د خدای د حکم په ځای ودرو دغه وخت لپاره د خدای حکم سو منځ کا واستاغه وخت کې یا پس وخت ځای کې غب شپ لګي یا لګي په دکاندارۍ کې یا په بزنس کې یا په جاب کې یا فلان کې یا فلان نو دې معنا دا چې کوم د خدای حکم دی هغه د ډراپ کو دغه په ځای د بل شی ودرو نو دا تاسو شرک دی وکړه عملی شرک دی څه شه دی عمل شیخ بابا ډېر عجیبه خبره کړې ده کوم بابا رحمان سی ویني
وی چې صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته یعنی هندوان چا سجده کوي بت ته، هغه مسلمان چا سجده کوي دنیا ته. نو هغه فرق سره یعنی معنا دا ده چې هغه هم د خدای خبره نه مانی بت ته سجده کوي، تا هم د خدای حکم ډراپ ته دنیا ته سجده کوي، ځکه دنیا د پرایورټي وخت انداسه شي ده خود سجده ده. دا وای صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته، بت پرست دی پرستار د دې دنیا. سقیمت خبره کړه بابا ساجي خبره کړه چې صدا بت و ته سجدا سو دنیا ته، بت پرست دی پرستار د دې دنیا. یعنی مثلا د خدای حکم دار چې سجدا و ماته کوي، هندوی کوي بت ته چاته کوي، د خدای حکم دار چې په دې وخت کې به زما د عبادت کې منځ بکې دا فریضه ده. تا هغه وخت بیبي او بچی ځان سره اغوستي او په ډیزنی لینډ کې ګرځرا کړی، نو اوس پته ولګی دا چې د مانځه په ځای باندې تاسو شی ودرو ډیزنی لینډ په لخذا خپل بچی فیملی دا غي خوشحالي، نو د خدای خوشحالي دی ډراپ کړه، ها د خپل فیملی خوشحالي دا غي په ځای ودرول، دا ته یو بت جوړ کړ الله سره. خبره ده کړه د خدای حکم دار منځو کا او د موږ په وخت کې توس لګیا په بزنس کې دا موقره ځای نشي، خیر د موږ به قضا وکم، موږ به څه وکم قضا. اوس دغه وخت د خدای له حکم منلو لپاره خاصو، تا د خدای حکم ډراپ کړ، څه وکړ باغې د بزنس درو، نو د بزنس ته بوت جوړ کړه نه پاره. دیو چې بابا وایي چې د بوت وته سجدا سو دنیا ته، بوت پرستی پرستار دی دنیا. خبره کړه بعض وخت هیڅ څه بل لار نه لري چې ما بین کې راغلی موږ وخت تیری. what you mean یعنی دی وجنه امام صلی الله علیه فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې جمعې د مس فریضه ده او دا په هفته کې یو ور راځي. نو امام صلی الله علیه په فقه کې بتدا اومه چې امام صلی الله علیه فرمایي د سحر د مخې سفر کول دا مکروه دی. د جمعې په ورځ باندې سحر د مخې سفر کول سره مکروه دی، ځکه احتمال څه چې د جمعې موږ درمس احتمال چې څه وکي د جمعې موږ درنه چې ځکه د جمعې موږ خلاص نه شو کولای، نه باقي موږ کته سفر کې ځکه چې تلاره کې برس ایریا کې ودرېږي او موږ به کې موږ خلاص نه مسکیږي. خو د جمعې لپاره خو جامع شرط دی، څنګه شرط دی جامع شرط دی. نو دې وجنه فقها وایي چې کته د جمعې پر ورځ باندې خامخا ان اوایډبل او سفر کې نو لومبه نه ځان لا فکس کړ ځای چې زبر د جمعې د وخت کم ځای ترسم صحیح چې هغه د جامع ته ځان ورسې چې د جمعې موږ درنه مسنشي. خبره ده نو دا انسان باندې ډیپند کوي، د خپل ټایم ټیبل ځان په خپل جوړي، دا ایکسکیوزز نه دي. نه فرایډے ولې افغاني ته ځان له ایڈجسټمنټ وکړه چې تاسو نږدې جمعات کم ځای دی کم ځای دی سر نه ته کم ځای یې کار کم ځای سټي اف انډستری کم ځای نه نه هغه ته نزدیک ترین ځای کم ځای دی. د پنځه خلک په دې سمې راځي جمعې ته نه نه په کار باندې that is not an excuse. Legally you have all the right to ask your boss. Once again I am talking in English. صحیح the legally تا ته دا حق د قانوني ته چې تخپل باس سره خپل کمپنۍ سره خبرو کې چې زما دغه ورځ ډیره اهمه ده د دې ټایم نه 12 بجو نه 2 بجو پورې دا ټول خلک دغه څه کوي یا 12 بجو نه تر 2 بجو پورې صحیح سپادش ودا خبره چې زما ټایمینګ چې زما 8 غنټه کار کوم تعالی پر کوم زه بیا په دغه ورځ باندې 1 غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه مخکې راځم یا 1 غنټه لیټ کړم صحیح هغه ستاسو ریکوست ډراپ کول نه شي الله دا او تلوي ګناه کې سيف الله خان بسم الله کا is not an excuse. ومن الانعام حمولة وفرشا الله تعالی پیدا کړي من الانعام د مواشیونا حمولة بربردار حمولة معنا بربردار وفرشا اسورلی کون کی حمولة بربردار او فرشا سورلی کون کی یعنی بعضی مواشی داسې دي چې خلک خالص د سره لپاره ساتي شوق لپاره لکه سنا
کلو مما رزقکم اللہ اخرید آشینا چرو ذکری تاست اللہ تعالی ولا تتبعو خطوات الشیطان مفالو کوئی قدمون دا شیطان انہو لکم غدو مبین تاکہ سردا شیطان لتا دپار واضح و کار دشمن سمانیت ازواج پیدا کری اللہ تعالی ات انواغ دا آغا زناورو چکم تاسو کور کی ساتھائی کم تاسو کور کی ساتي او هغه د سره پار راځي د خوراک پکار راځي داغه شوده تسکی داغه شملې تسکی داغه کوچان پرې داغه غړیان پرې داغه فلانه پرې فلانه الله تعالی وی دا ات انواع علی کوم کور کې ساتي دی خو څلور انواع خو هر یو دو سکس دي هر یو دو سکس دی میل او فیمیل من الضوان اثنين من الضوان ذلبنا اثنين دوا مين یو میل یو فیمیل ومن الماضي اد گوٹنا لیم تتا سو ہے مون کو ورته گډ وای تاسو ورته گوٹ اوس گډ او مونږ په سو دی گوٹ دا دغه بلانچې کیږي چې موږ گوٹ تاسو سو ینه نارینه ته سو او ماده ته بيزو وای شیپ دا شیپ دوان شیپ دی دا لیم چې شیپ د قبيله څخه دی یعنی د شیپ نر ته چې وای نو سو ورته لیم بار ته دې ځکه لګیاو چې دا دوان اصل کې شیپ دی مینت دوان نو شیپ تاسو خپل پښتو کې پس دا تاسو بالکل مختلف یې موږ پس د ګوټ نر ته وایو مېج وایو وزګړې وایي زموږ په دې دا لغت نشته موږ د ګوټ نر ته وپس او ماده ته و بزا صحیح او دا شیپ چې د دې ماده ته و ګډه او د دې نر ته و ګډ دا ډیورن لاړ ګډ کړی تاسو چې به غلطه کړی دا منت دوان نسنین د شیپ نه دوا و من الماضي اد ګوټنا اسنین دوا قل تور اوس دی دیکھو گورا بعض اوقات بدئی پدی گوٹ کی او پدی شیب کی پدی کی بے یو میل باندې ګوت کی خدا چې دا پلک شوی دا حرام دی کله به فیمیل باندې ګوت کی خدا دا پلک شوی دا حرام دی الله تعالی وی علت پیرا توای چې دا علت نارینه والده او که زنانه والده علت سره یعنی علت خو یو کامل راته وخی چې علت د حرمت او د حرام والی نارینه والده که زنانه والده یا it's being there in the womb of mother یا دا شی چې دا مور پر رحم کې پیدا شوی دی یعنی دې درو کې به یو علت وایي چې دا شی ولې حرام دی ځکه چې میل دی دا شی ولې حرام دی ځکه چې فیمیل دی دا ولې حرام دی ځکه دې ولې شوی دی په ووم کې دې ولې شوی دی په ووم کې اوس دا فیصله د دې لپاره ډیره مشکله وه ځکه دې وی چې میل دی نو به ورته الله تعالی چې دا فیمیل نو دغه حرام کړی دی کو دوی وی چې علت فیمیل دی الله تعالی غبل کې خمال ته میل حرام کړی دی خبره ده کړه ها کدی وی چې دی وجه ووم کې دی ولا شی دی ولا شی خدا ټول میل فیمیل دواړه نو بیا ټول حرام پکار دي قل تورتا آیا ذکرین آیا دا دواړه میل حرما الله حرام کړی دی امل انثیین کدا دواړه فیمیل ام مشتملت علیه اکنا آغا چې مشتمل دی هغه باندې ارحام الانثیین رحمنا د مادو نبئونی بعلم او الله تعالی فرمای دی بنیاد خبره باندې کوئی دا به ارګیو کوي دا به پرو کوي نبئونی بعلم مال خبر د دلیل راکړي نبئونی بعلم خبر را کئی ما تا پا دلیل کنتم صادقین کتا سرشتنی کدا وای چې اللہ تعالی حرام کرے خدا بس علت ولا ویلی نو علت ما توخی ومن الابل ادوشاننا اسنین دوا میل او فیمیل ومن البقر ادغواگاننا اسنین دوا نو هر چی دا گاو میشه دا علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ دا حنفیو ډیر لوی امام دی دا کنز الدقائق چی لکلے دی سی لکلے دی کنز الدقائق ډیر مشهور کتاب دی او په فقہ کې یو بل کتاب لیکل دی هغه ته الاشباح والنظائر لیگل میگزمز باندې لیگل میگزمز باندې یو ډیر ښه کتاب لیکل دی الاشباح والنظائر ډیر معرفت الآراء کتاب دی فلاح په اسلامک لا کې انتہائی بهترین کتاب دی د دنیا په مختلفو ژبو کې ترجمه شوی دی ځکه ته لیگل میگزم چې هغه کوم انداز سره ذکر کړي علامہ نصفی او تفسیر کی کتاب لیکل مدارک التنزیل دا د معنا دار چې حنفیو کې ډیر لوی عالم دی دا سره ډیر لوی عالم دی ا دې ما وران نه
دا سمه ده د دریا امونه په هغه طرف ته د دریا امونه د هغه علاقه چې ډېر لوی علماء پیدا کړي خصوصا ازبکستان خو امونه په دې خاله نبئوني بعلم الخبر را کئی ماتا پا دلیل کنتم صادقین ومن الابل اثنین معلمنا سفینی کلی دی والجوامیسو نوع من البقر کتاب الزکاة کیا مسئلہ لکلی هرچی گاو میشه دا غویانو یو قسم دے هرچا قسم دے دا غویانو یو قسم دے دا دی وجه دا غیب زکاة کم نصاب آغا دے کم چه دا غویانو دے ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلت ورتوایا الذکرین آیا دادوالا میل حرم اللہ حرام کری دی امل انسین اکدادوالا فیمیل ام مشتملت علیہ اکنا آغا چی مشتمل دی اگیبان ارحام الانسین رحمون دی دو مادو اس دی دلیلوں کی دیوارو کی یو تاثر انشتان نکو تاثر داوے لیشی چی بینگ میل نارینہ کی دل علت تا حرمت تے یا زنانہ کے دل علت حرمت تے یا بینگ ان وو ڈیولپمنٹ او جوڑے دل پر رحم کے دننا دا علت حرمت تے کیوں نشے ویلے سے کنفیوز کی گئی سکی پخپلا خبر کے نہیں سارے گئے نو اس بتاسو سر یو چائس پاتے دے آغا دا چے نا دا اللہ تعالی مونگے یو سپرٹ میٹنگ لبوتو او مونگتے دا پٹ گوندے ویچ دا شوین حرام تھی سیکرٹ آرڈر بسہارا خلی ام کنتم شہداء اکنا تاسو حاضر ویز وصاکم اللہ چکل اللہ تعالیٰ تاسا خفی وسیعت کو بحاضر دے حرمت نو کدا سا شیوی در سرا نو اغوائی کدا سا شیوی در سرا چه او منصر و سیکرٹ وسیعت تے اللہ تعالیٰ تقریب دا شی حرام دے دا بنخوری اس دا ٹول نشی ویلے نو بیا خدای تا منصوب کوئی ولی چه دا خدای حرام کری نو صلی اللہ تعالیٰ بلا تفسیرت کئی چه فمن ازلمو پس نشتر زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا علی اللہ کذبان چه جوڑ کری اللہ تعالیٰ بانے دروغ لیضل الناس مقصد دعوے چه گمراہ کے خلق بغیر علم پنا پوئے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین تاکہ سر اللہ تعالیٰ ہدایت نکے قوم ظالمانو تا قل تورتا ہوایا پیغمبر تورتا ہوایا چه ما تا خدای کم کتاب رکڑے پاگے چه خدا حرام سلنا مان دی قل تورتا آیا لا اجدو ظنمم فیما پا آغشے کے اوحی الیا چی وحی کری شوی دے ماتا محرما نموم پا کے حرام شوی سیز علا طاغمل پا یو قلن کی بانیت ہمو چی خری دیلا الا ان یکون میتتا مگر دا چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ چیوی دا زناور پخپل مرگ مڑ نو پخپل مرگ چکم زناور مرشی زبح نشی ناغسی شی مردار شي خوراکی حرام وی خود دین استثناء شوی دا حدیث کی دا ماہی استثناء شوی دا سب دا ماہی دا رگور راگا کیا الا ان یکون میتتا مگر دا چیوی مردارا او دمن مسفوحا یا وینا بیول شوی درگونونا نو دو قسم وینا وی پا حیوانی بدن کی یو آغا وینا چی درگون نراوزی بلا آغا وینا چی آغا دا وخی سر لگی دلی وی نو چی کلا سبح دا حیوانو شوا آغا وخی سر لگی دلی وینا آغا حلال هم دا و پاک هم دا آغا سر آغا حلال هم دا و پاک هم دا حرام آغا وینا کم چی درگون نو بیدا او دمن مسفوحا یا آغبینا چی بیول شویدا او لحم خنزیر یا غشد خنزیر بجمیع اجزائیه سرد طول اجزاو بجمیع اجزائیه سرد طول اجزاو فقهاو یو استثناء کرده چی هر چی خنزیر ده پور ده غش حرامه ده فیٹ حرام ده بونز استعمال حرام ده سکن استعمال حرام ادروائز دنیا کی ٹول سکنز چکل ٹینے کی نو استعمال کی گئی ایون the speed ایون دا سپی یا دا لومبر یا دا منظری یا دا ہر حیوان چیزے ہو کی ٹیننگ ہوئی ورطا نئے خاص پروسیس سر تیری گی ٹیننگ ہوئی دا دیا کا مکارخانہ چیئے تا ٹینری ہوئی لیڈر ٹرینری ہوئی تا لیڈر ٹرینری ہوئی ورطا فقہاو مسئلہ نکلی دا وکل احاب اذا دبغا فقد تہورا الا جلد الخنزیر والآدمی ہر آگا سرمن چی اگر ٹین شی کیسے شی چاہتے پخول ہوئے تا اطلاع چکم لفظ ہوئے چی پخے کے بدبوئی ختم شی صحیح او اگر رطوبتو نا اغیم طول ختم شی نو مختلف طریقی سو کے گھریلو طریقے سے رکھئی مالگی پہ مخی اور خور پہ مخی اور مختلف سلونا خود کو دنیا ڈیلے ڈیولپ تا سائنٹیفکلی پٹین ری کے اگر ٹین کئی
نو هر هغه سرمن چې هغه ټین شو فقط طهورا دا پاکه ده قابل استعمال ده الا جلد الخنزير سوای د پورت د سرمن نه ول ادمي او د انسان د سرمن نه هر چې د پورت دا د انتهایی نجاست او پلیتای ده وجه او هر چې د انسان دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه دا د انتهایی کرامت او د عزت د وجه چې انسان هیوملیټ شي اذروایز د انسان سرمن خلق استعمال کا چې جاکټ کې ډېر جوړي دا انسان د لپاره هیوملیشن ده. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران لما ذكرنا والقران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا وطاعنا للوانا النهار فالله خير حافظه وارحم الراحمين.